بایزید بسطامی رحمت الله علیه په علاقه کې په زمانه کې یو ښځه وه بدعملي به یې کوله، زنا به یې کوله، خلکو نه پیسې به یې اخیستو، په پیسو به یې بدعملۍ یې کولې. دا نیکان بزرګان چې وي دي له چل ورځي. بایزید بسطامی رحمت الله چاته وایي چې چا ورته وایي چې ستا په دې ګاونډ کې دلته یو ښځه زناکاره ده او د دنیا سړي راځي او پیسې ورکوي او بدعملۍ کوي. ویې ښه دی راغې او چې څنګه راغې نو د شپې ماسخوتن راغې او په دغه ښځې دغه بدعملې ښځې په دروازه کې کېناست. د نیکانو خلکو خلک خیال ساتي. سګرټ وسکي خو چې عالم یا نیک وي نظر یې وغورځوي، یا نسواري زر د هغه مخکې نه اچوي. هغه زناکار خلک چې راځي چې ګوري بایزید بسطامي په دروازه کې ناست دی، تښتي واپس. بل راځي چې ګوري صاحب ناست دی، نو بس هر یو حیا کوي په مخ صادره چې تښتي. د زناکارې ښځې د هغه خپل نوکر نه تپوس وکړ، وایي نن خو اډو څوک رانلل، نور کله خو ډېر رشي او نمبر نه میلاویږي، او نن اډو څوک رانلل، ته ورشه بار وګوره. چې هغه وینځی بار راووتله، هغه په منډه لاړه، وایي صاحب هغه زموږ د کلي هغه ملا صاحب راغلی دروازه کې ناست دی، بزرګ صاحب راغلی دروازه کې ناست دی. نو خلک هغه ته ګوري او تښتي. دا زناکاره ښځه راډمه هغه خپلې نوکرې ته وایي دې بزرګ ته ووایه چې زه خپل کور کښېنه، زمونږ په کاروبار کې دی غم جوړ که مونږ له، دا زما کور دی او زما دروازه ده، زه خپل کار کوه، ته دلته څه له مونږ ته ناست یې، ستا د وجې مونږ له ګاک نه راځي. ازن هغه وینځی راله، باید بسطامي رحمت الله علیه ته وایي چې زما نه یې کوئ چې ته مهرباني وکړه زمونږ د دروازې نه ځه. وی ولې؟ وی دا خو زمونږ ګاکونه وي او هغه نه راځي، سته ناست دی نو ستا د وجې نه راځي. وی ستا سره څه ګاکي؟ وی دا زما دا نیکه دغسې ګناه کوي. نو وی زه ګاک یم، زه راغلی یم نن که نه، څو پیسې چې دا غواړي زه ورکوم که نه. هغه لاړ هغه خپلې نیکې ته وایي چې هغه مونږ خو وایي چې دا بزرګ راغلی دی او خلک منې کوي، هغه خو هم په دې نیت راغلی دی. وایي به ټیک ده، ورته ووایه چې زمونږ 100 روپۍ یا 50 روپۍ شپه ده، که دا در سره یې نو راځه، ته راځه، زمونږ خو پیسو کې غرض دی. دا خدمتګاره راله، باید بسطامي رحمت الله علیه ته وایي چې صاحب زما نیکه خو وایي چې دومره پیسې به راکوې، نو بس ټیک ده، زمونږ پیسو کې غرض دی، نن شپه به ستی. وایي بس ټیک ده که نه پیسې والې، نن شپه به زما شي. ورننوت. چې ورننوته هغه زناکار هغه ډمه ورته وایي پیسې دې راوړي دي؟ ها پیسې واخله، پیسې واخله، نن شپه ګوره ته زمې ښه څو پیسې دې سبا پورې کېږي؟ وایي سبا پورې دا 100 روپۍ یا 50 روپۍ یا 1500 هر څه چې وي دا مې کېږي. ها وایي دا واخله، نن شپه ګورې تا سره د بل چا کار نشي، زما کار به وي. بس ټیک ده که نه، ما څه ویلي دي، زمونږ خو پیسو کې غرض دی. که څوک نیمې پیسې راکوي نیمه شپې وي، که څوک څلورمه حصه پیسې راکوي څلورمه شپې وي، که څوک پوره پیسې راکوي ټوله شپې وي، تا پوره پیسې راکوي ټوله شپه بستی. وایي به ټیک شوه. وی ګوره تا ته خو پته ده چې مونږه نیکان مونږ خو بزرګان او پیران خلک یو، نو مونږ چې هر کار کوو نو ګوره اودس ورته مخکې کوو، نو که دا ګناه کوو که نه نو زه به مودس کوم، ته به مودس کوې. ښځه ورته وایي صاحبه زه ستا تر پېشمني پورې ستا یم په بیه دې واخېستم، چې ته څه وایې هغه به کوم. وایي ښه اودس وکړه، په ډمه باندې اودس وکړه او دم اودس وکړه. بیا ورته باید بسطامي رحمت الله علیه فرمایي وایي ښه نو مونږ چې څومره ګناهونه هم کوو او که هر څه کوو که نه، نو مونږ دې 2 رکعته مونځ مخکې کوو. نو دا نه ګناه به کوو، خو د هغې نه مخکې یو 2 رکعته مونځ کوو، ځکه مونږ خو پیران خلک یو چې دغه لمځو دا تجارت لمځو 2 رکعته مخکې مونځ وکړو، چې دغه لمځو دا څه ورته وایي پټي ته مځو 2 رکعته مخکې، که په سفر مځو 2 رکعته مونځ کوو، 2 رکعته مونځ ته مو قضم کومه، هغې نه پس به دا ګناه کوو. اډه مې وایي صاحبه چې ته څه وایې، پیسې دې راکړي دي او تر پېشمني پورې ستا په بیه په مصله باندې ودروله 2 رکعته مانځه ته، او باید بسطامي رحمت الله علیه شاته الله ته په ژړا شو، لاسونه یې پورته کړل. یا الله زما خو دغه وسو چې د پلیتۍ نه مې راواړو، له غسل مې پې وکړه او دس مې وکړو، دا مې وس دی. او خدایه دا مې وسو چې دې وخت کې به دې ګناه کوله، ما د هغه ګناه نه راواړلو تا ته مې ودروله، اوس باقي الله ستا کار دی. هدایت ورکول او نه ورکول زما کار نه دی، زما دغه کار و چې نن مې دې ټول بدعمله منې کړي دي، نن مې پې غسل او دس وکړو، نن مې په مصله تا ته ودروله. اوس خدایه زړونه ګورې ستا په لاس کې دي، واقعي زړونه د الله د چا په لاس کې دي؟ د الله په لاس کې دي. نبي علیه السلام مبارک چې به کله دعا کوله اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک، خدایه زړونه اړولو والا دی، زما زړه په دې خپل دین باندې کلک کا. نو خدایه تا ته مې ودروله، اوس ته پوهېږه کار دې پوهېږه. ښځې چې 2 رکعته مونځ وکړو، سلام یې وګرځوراله او د باید بسطامي په خپو یې لاس کېښود. وی صاحب بس په ژړا سر ده، اوښکو نه لوپټل هم ده، ما خو عمر په زنا کې تېر که په ګناه کې تېر که، زه به اوس څه کومه؟
وی توبه وباسه الله به دې معاف کړي. جناب هغې 2 رکعاتو مونځ و هغې ډمې نه هغه زناکارې ښځې نه ولي الله د زمانې جوړه کړه. مونځ نه دی. نو ته چې الله ته ولاړې سوره فاتحه لولې په مینه لولا